پته نه لګي چې کله به راځي. خو یو خبره ده، د انتظار یو خپله مزه وي. अस्सलाम वालेकुम साहब जी. په دې आवाज کې څومره جادو دی، و د ظالم دود خلق وجنې. وعلیکم السلام. نن د ډېر ناوخته نه کو साहब जी یو بس رانه لاړو نو د بل بس په انتظار کېوم چې هغه رانغو نو په رشکه کې راغم. ما خو ډریور ته ویلیو چې تا به د کور نه راوچتئ او دلته به دې راولي. ما ته ښه نه لګي چې ته په سړکونو باندې سرواله او برواله ګرځې. خو خیر، ته د بیګم صاحب کمرې ته ناشته ویسه او زما کمرې ته جوس راوړه. ټیک ده साहब जी. تر کمې پورې په زمانه د سپین مخ پټې یو نه یو ورځ خو به زما غېږ له راځې که نه. ماشاءالله نن خو تاسو ډیر ښایسته ښکارئ. ته مې ډېره زیاته خوښه یې ځکه چې ته یوه یاداره جینۍ. بیګم صاحبې زه نه غواړم چې زما مخ ته زما د خاوند نه بغیر بل څوک وګوري. ولې؟ کله چې هغه زه واده کم او خپل کور ته یې راوستم نو زما مخ په سالو کې پټو او چې هغه زما د مخ نه سالو اوچت کو او زما مخ یې وکتو نو ما ته یې وویلې چې زرغونې د نن نه پس چې ستا مخ زما نه بغیر بل څوک ونه ویني. دومره ډېره مینه، دومره خودغرضه انسان خو صرف عاشق کیدی شي. دا راته ووایه چې واده دې د مینې دی؟ نه جی، مینه خو د واده نه پس شوه. اوس د هغه طبیعت څنګه دی؟ اوس ډېر ښه دی خو کېناستې پاسېدی نه شي. دا معذوري مې یو سزا ده. د جسم درد خو انسان برداشت کوي خو چې څوک چا سره مینه کوي نو د هغه بې وفایي نشي برداشت کولی. ښه ده بیګم صاحبې زه اوس ځمه. سبجي راته ویلو چې میډم له ناشته ورکړي نو بیا ما له جوس راوړه. نه هېڅ ضرورت نشته، زه ورته کال کوم چې دلته راشي. که تیار شوې نو زما کمرې ته راشه، ستا جوس به دلته راشي. د ماسپښین ته په آفس کې د ماښامې ته روټۍ بار خورې، کم سے کم د سهار ناشته خو ما سره کوه. د یو معذورې ښځې سره ناشته کول د دې نه ښه ده چې زه وږې افس ته لاړ شم. اوه دومره غوسه؟ تا چې کله ما سره واده کو نو زه خو هغه خو معذوره ومه. تا به څه وې؟ پري زه ستا رخ سره مینه کومه. ما ته څه پته وه چې هاشم زما سره نه زما د دولت سره مینه کوي. ته خفه کېږه ما،
یو خو په ما باندې د کار دونه ټینشن دی چې ایسته مې مړه نه غواړي. یو خوا د بجلی دا بیلونه او بل خوا دا ګرانی د اسمان سره خبرې کوي. د فیکټرۍ حالات هم خراب دي. څوک د تنخوا زیاتولو اړو خبره نه کوي او د دې ټینشن د لاسه ماله د شپې خوب نه راځي. اول چې به تعالی خوب نه درته ته به زما خواله رالی خو څه چلو شو؟ نه 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 دا سیس خبره نه ده، خو زه تا ډسټرب کول نه غواړم. ښه زه لږ افیس ته ځمه، ناوخته دی. ښه ښځه خاوند چې کله جدا جدا کمره کې وده کېدل شروع شي نو خوبونه خو به حرامېږي. لغولی تر کوه پورې به زه رابوځو چاته ته زما لپاره بوج نه، زما مینې، زما محبوبې. اینطوری زد کنی لطفت غرض دیگه زه تا را اجازه دارم حاجتا خیراتی سنتر تا بوزم او تو افتو خوری جون بخوشانه دیگ بلالا زما جون تا نه شروع کیږي او پتا باندې ختميږي. در دنیا ډېر ظالمه سرغونډ او زه یو لاچار انسان. زما وجود ستا امانت دی بلالا، او زه قسم خورم چې خپل ځان به مړ کم خو ستا په امانت کې به خیانت ونه کم. بس انتظار ختم. اوس به ورسره ښکلا او خبره کوم. زرغونه د دې کمرې قابله ده. هاشم خان د ښکلو ګلونو عاشق پاتې شوی دی. اوس به زه دې ته داسې جال غورځوم چې دا زه راګیره کړم. जी साहब जी,
خیریت خو دی که نه بیګم صاحب ټیک ده او هغه ښه ده خو زما د کمرې نه پوره د 2 لکو روپو ګړۍ غیبه شوې ده ګړې او ګړۍ په کور کې 3 کسان یو یو فریده چې خو پاسېدی نشي او پاتې شوې ته تاسو څه ویل غواړئ چې ګړۍ ما پټه کړې ده ویمه نه هم تا پټه کړې ده تاسو په ما الزام لګوئ الزام خو به پولیس ثابتوي پولیس او پولیس ته خو ما کال کو خو بیا ما سوچ کو چې ولې نه ما ورته یو ډیل وکړو چې ما غلا کړې نه ده نو د څه خبرې ډیل دا خو ته وایې که نه خو پولیس چې کله تفتیش کوي نو یوازې ګړی نه ډېر هر څه د سړي نه راوباسي ګورئ زما خبره په غور سره واوره ستا سره نن شپه ده سوچ وکړه د غلا په کیس کې ټول عمر جیل ته تلل غواړې او که زما محبوبه جوړېدل غواړې دا تاسو څه وایئ او زه تا په خپله غېږه کې لیدل غواړم وزرغونې د کله نه چې ته ما لیدلې که نه نو زما د خوبونه آرام کړي دي ستا دا ښکلې ځواني دا د خلکو د خدمتونو قابله نه ده ستا حسن هو د راج کولو دپاره دی ته ولې نه پوهېږې زه لعنت غورځوم په داسې راج باندې صرف نن شپه صرف وادي اورېدل یا الله زه څه وکړم چې شکل دې خرا کړی دی نو قسمت به دې هم خرا کړی و د مینې خاوند دې راکو نو هغه دې معذوره راکو هغه غریب ټوله ورځ دا سوچ کوي چې زه چېرته هغه سره بې وفایي ونه کړم او هغه سیټ هاشم کم چې زما ښایست د خپلې کمرې سینه جوړول غواړي یا الله زه څه وکړم
وا قسمت وا زما دوه سيزونه خوښ دي یو چې ښکلي وي او یو عقلمند وي دا زما د ملاقات پهله تحفه ده پهله ولې ودرېدې؟ راشه راشه ما راټینګه که په خپله غېږه کې دې مخ سره مینه وه که نه ستا اوس وځولو دا مخ ما په تیزابو باندې زه د بلال امانت وم یم به او همیشه به یم ما ته خپل عزت د خپل مخ نه ډېر زیات قیمتي دی قیمتي دی قیمتي دی اوس به زه خپل مخ نه پټوم اوس به زه د خلکو په ګڼه کې په تګ باندې نه یارېږم اوس به خلک زما نه نفرت کوي څوک به ما خپلې کمرې ته نه راغواړي ولې چې زما لپاره صرف هم یو کمره ده او هغه ته د بلال